فی قار جهنم ینادی بالحنان المنان ول او یو کس پر جهنم کند کې پروتي یا حنان یا منان چغي ولګي حتی يسمع صوته جبريل عليه الصلاه والسلام دا تر دې پوری د आवाज به جبريل واوري دیو صبر ونه کې لم یصبر صبر به ونه کې تر دې الله مخې ته بلاړ شي سجده باندې الله ورته فرمایي سر پورته کو جبريل تسلی دلی الله ته علم دی خو بندگانو تر اظهار د پاره وای جبريل بسر را پورته کی ورته وای الله سمعت صوتا من قار جهنم ينادي بالحنان المنان الله له جهنم د کندنه یو आवाज اورما چې بیا حنان یا منان اے مہربانی کوونکې اے احسان کوونکې چغی راځي الله یو مومن بندر چغی لګی مومنان خو حال دار د جهنم نه راوتی اخیری موحد مومن پاتې رہے ورته به فرمای الله لاړ شه جهنم داروغه ته وای چې د سړی راو باسي دا आवाज چغی لګون کې راو باسي ر جهنم پته نه لګي څومره عمر وشوي د اخیری جهنمی دی د مومنانو کافر خو بر ټول عمر د پاره جهنم کې راغره پر راوتل نشته ره دغه کې خانه نه وتل نشته ره مرګ به د ګډوري شکل کې راوسته شي هغه ذبح شي اعلان به وشي بس مرګ راغې خبره ختمه شو نبی علیہ السلام فرمایي د غورز بر جنتیانو د خوشحالي او د جهنميانو د خفګان امتحان مرګ راغې جهنمی ته مرګ نه راځي لا يموت فيها ولا يحيى نن د مرګ نشته لري اگې وبه ماتره د ته مرګ نشته لري نن بس عرض میکو جبريل راشي دروازه وته کول د جهنم داروغه ورته دروازه ګلاو کړه وای الله را لګلې دا یا حنان یا منان چې لګی د موحد بندر او باسل جهنم دار او باسا دا بندر جهنم نه او باسا د جهنم داروغه ورته جواب سوور کوي وَإِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ زَفِرَتْ زَفْرَةً جهنم ساغسترا لا عارف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الحجارة زنن رز گٹی او وسپری نه پېژنم اگر ټول ور شوه دی خشاک تی جوړ شوه دی د انسان او د گٹی او د وسپری پته نه لګیږي او نبی علیہ السلام فرمایي دا داروغه د جهنميانو د څه پته دا چې پلان کې جهنمی دیزی کې دی پلان کې دیزی کې دی پلان کې دیزی کې لکه د کور مشر پلار مور ته چې پته زما بچي دې کمر کې دی پلان کې دی کې دی پلان کې دی کې نن ورځ هم نه پیژنې بیا براشي جبريل الله مخې ته سجده ولګي الله ورته فرمایي جبريل سر پورته کې تاغه بندول رانه وستو اور ته الله خو جوابدار کو ورته لاړ شه ورته وایا چې دغه بنده فی قاری کذا و کذا فی زاویه کذا و کذا فی ستر کذا و کذا ورته په پلان کې ګټ کې په پلان کې کند کې په پلان کې سکه پروت دی دیو بیا ورشي د چورشي جبريل هغه داروغه جهنم پر تبوي الله دې پر مېلي پلان کې سکه هغه جهنم پروت دی هغه کند کې هغه ګټ کې هغه کند کې جبريل چورشي دغه داروغه سره نبی علیہ السلام فرمائی دا سړی با مطروحن منکوسن مشدودن دی به تړل شوی د خپې بر 60 سره لیدل شوی لاسونه به شاته تړل شوی دی به ځوړن پروتي د پاسو بیماران لړوانان راجم شوی جبريل به د خپې نه ونیسي او سن باور کی جهنم داروغه یو دویم سن باور کی ماران لړوانان به تلری شي به روان کی نهر حیات ته به بوزي الته ورته او غبور کی به روان کی د الله مخدا کلم چې نبی علیہ السلام فرمای د فرشتو په کم محفل باندې دې تیریږي هغه فرشتي پر اوف چغي وای په د باندې بل افسوس اظهار کوي چې د بنده باندې شوی ته وګوره به د الله مخ ته راولي د الله مخ ته به راولي الله ورته فرمای بندا مستا سره دادا خېګړی نه وکړي بندا تاسو انبیا نو راغلي انبیا والا دعوت درته نو رسیدلې یاد ساتي د انبیا راتلو مطلب دا نه دی موږ نه سوال کیږي تاسو ته انبیا نو راغلي
مونږ ته انبیاء راغلي دي، امت ته راغلي دي، مقصد دا دی مونږ ته د هغه نبی پیغام را رسیدلی دی. ځکه نن سبا محترمو دا د ایمان عقیدې نظریه ډاکوان هر ځای کې موجود دي. والله العظیم دا هغه طرف نوم د ایمان حمله، دا هغه طرف نوم باقیدې نظریه باندې حمله، چرته مسلمان عقیده سو خرابه کی بس. او نن زموږ نوجوان طبقه، نن زموږ مسلمانان ورته په کم کم طرف باندې ورپسې دي، تاسو ته پته نشته. والله رسول الله درد وکي، نن دومره په بے دردۍ سره د ایمان سودا شروع ده، نن دومره په بے دردۍ سره د عقیدې نظریه سودا شروع ده. ما یو نوجوان نه تاسو کو ډېر یو پیر صاحب سره تعلق ساتو، ما ورته ملګری دې پیر صاحب سره تعلق ساتي، د دې دومره تعلق وجه سره دې پیر کې تاسو صحیح کړی دي. دا جواب واورا، د ماته جواب راکړي. ما ته وای د پیر صاحب خانقاه ته چلاړم، په هغه دیوالونو کې پیپونه د خانقاه شریف راغلیو، اې کې خوراکونه را روان خوراکونه